دی بلکې الله کریم دا تقدیر چه دی دا مظهر د علم باری تعالی دی دا اجبار نه دی. اوس به پوه شوئ نو دا به څنګه چلو شي. تقدیر عبارت شو د علم ازلی د باری تعالی نه چې متعلق دی په حال د عبادت باندې مخکې د کسب د عبادتنا او مخکې د وجود د فعل د عبادتنا سره د ورکولو د اختیار د باری تعالی نه دی عبادتا. نو ټیک شو نو دا انسان مجبور نشه بلکې الله د انسان د اختیار اخبار ازل کې ور کړی دی. ٹھیک شو اور بیا ہر یو شی چې په دې دنیا کې په دې کائناتو کې کی دا د الله د قدرت لاندې دي او دلیل دا سورتی طلاق آخری آیت ته الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. نو بس دا قدرت کامله او علم کامله دا د الله کریم صفات دي. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء. بس خبر جمعیه مرشد دا چې انسان چې دی د انسان کل جماعت دی د مجبور محض دی کی دا ان بالکل یو کھلونه دا د دې هیڅ اختیار نشته. خوش او دا جبری قیده ده انسان بالکل محض نفس یو کھلونه دا د دې په وس کې هیڅ شی نشته دی نه قدرت تاس چې څنګه خالق دی جو کاس الله دی ګوره دا د فطرتي طور سره علم محض غیر اختیاري دارنګ د دې بل دی. نو مولوی صاحب څنګه دی مولوی صاحب له سکرا چوم د مات غوسه شو برنه په کتاب ورتاو شو دغه کتاب ورتاو شو غرب شو د غوسه دې ته پته دا چې دا سوک دې سړی اختیاري وکنه نو دې مال ولې راواچو دې ته پته چې دې کتاب یا دې غر یا دیوال غورځل په دې باندې دا غیر اختیاري دي دغه ته نه غوسه حالانکه دواړو سره دې ته تکلیف ورسېده دواړو سره دې ته تکلیف ورسېده لیکن زما دې گزار باندې دې مان غوسه خفقيږي تیشو کنه چې ما ته راضي چې مال سوک را چول دے برنه په کتاب ارتاج لګې دې کتاب ته غوسه کی دې ته دا علم دې چې دې سړي دا سوک اختیاري علم دې چې کتاب غورځل غیر اختیاري کی پدې کې فیو لکوز دې مولي سیولا دې ما ته غوسه کی لخت ته غوسه نه کی حالانکه دې خو کړه لخت دې خو دې غوسه ماته ده دانو چې لخت ته ولې ما ته خلاص شوي خیال ورته. نو اوس دی دا فطرت ته بدعت عقل دی پوښګنا دې سره د جبريو دا مسلک بطلان اوس الحمدلله زایش. اما بطلان د مسلک جبريو په قران سره من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نو الله پاک ګوره مشیت مخلوق ته سپارل دي یعنی ایمان راوړل او نه راوړل ستا خو خدوي من شاء فليؤمن ومن شاء ستا خو چې ته ایمان لري که ستا خو ته نه راوړي معلومه شو چې د انسان کې اختیار خوشته کنه د ایمان د راوړو او د نه راوړو د ته اختیار ورکړې شوی دی ځکه خو خدای پاک ورته نسبت کړی دی او که چې اختیار ورته نه ورکړي نو بیا نسبت څه فایده و. هغه جدا خبره چې مشیت د انسان چې دی خوخه د انسان د الله د قدرت لاندې ده او ما تشاؤون الا ان شاء الله. من شاء ان يتخذ الى ربه نو لکه دا لار نیول رب ته ستا په اختیار کې دي. من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا که سو غواړي خدای ته ځان لار ونیسي نو معلومه شو چې انسان ته اختیار شته کنه یې لکه جزاء بما كانوا يكسبون. د مسلک د معتزله ده دا بالکل دغه په ضد کې ده. معتزله مسلک څه ده انسان ته دوی ته قدرې وموي کنه معتزله ته قدرې وموي او دا قدرې چې دا تسمیه به ضد لکه پوښ کنه دا بالکل تسمیه به ضد ده. معنا دا شو چې قدریه هغه چاته وي چې دوی وي چې انسان چې دی نو دی قادر په خپل افعال باندې خلقتن و کسبن
د خپل د څنګه د اعمالو د کاسب دی دارنګ دی د خپل د اعمالو خالق اور موجد هم دی د خالق هم دی او د موجد هم دی هغه وی دی لپاره غي څخه دلایل دي ټول د عقل دی هغه وی ګوره انسان خالقم دی قدرت خلقم لري او قدرت کسبم لري وی وللک وزکه چې په مخلوق کې بعضی مخلوق چې کم دی هغه شر دی اور بعضی مخلوق چې دی هغه خیر دی بعضی مخلوق نه شر دی بعضی مخلوق خیر دی دوکه موږ وی چې الله د هر څه خالق دی نو الله ته نسبت ته شر شي او د شر پیدا کول هو قبیح دی نو الله ته نسبت ته قبح وشي اور الله د قباحتنا او د شرنا الله مبرأ دی نو لہذا انسان چې کم دی نو دی خالق د شر دی او دی چې د څنګه کاسب د شر دی نو دارنګ دی خالق د شر دی بالکل هغه انتها ته لاړل ساخل زکه چې دی کته وای چې انسان کا څنګه چې قدرت کسب لري او دارنګ قدرت خلقم لري او که موږ وای چې قدرت خلق نه لري نو په مخلوق کې شرم شته او خیرم شته بیا دینه دا معلوم چې الله خالق الخیرم دی الله خالق الشرم دی او د شر نسبت الله ته مناسب نه دی نو دې لپاره انسان خالق الافعالم دی کاسب الافعالم دی څنګه نه دا د معتزله خپل رائے ده اهل سنت والجماعت مسلک چې کم دینه دا بالکل بینا بین دی سمانا لا جبر ولا قدر نہ جبریت تے پکی نہ قدریت تے اہل سنت والجماعت وی چې انسان لرا قدرت خلق نشته دی لکه چې معتزله قدریه وی خو انسان مجبور ماز هم نه دی لکه چې جبریه وی نو لہذا قدرت کسب شته او قدرت خلق نشته دی خالق د هر چیز الله دی ان كل شيء خلقناه ب الله ان كل شيء خلقناه بقدر هر یو شی خو یو الله پیدا کړی دی والله خلقکم وما تعملون تشو کنه وخلق كل شيء فقدره تقديرا نو په دې شی کې شرم دی په دې شی کې خیرم دی نو الله کریم د هر چیز خالق دی نو راشه په معتزله باندې اما بندا مجبور محض نه دی الله دې ته قدرت کسب ور کړی دی نو دې کاسب دی دې کاسب دی او په قران کریم کې چې چرته ذکر کینو جزاء بما كانوا یکسبون یا جزاء بما كانوا یعملون یا کنتم تعلمون دا کنتم تعملون نو قران کې د جزاء نسبت کسب تا اور عمل ته شوی دی نو معلومه شو چې انسان کې قدرت کسب شته خو قدرت خلق نشته دی او که توای چې لکه خلق نو لکه یو نسخه یاد کا یو خلق شر دی یو کسب فعل شر دی نو فعل شر خو شر دی خو خلق شر نه دی بس خلق شر نه دی فعل شر کسب شر دی لہذا د شر نسبت کسبن بنده ته شوی دی ځکه چې کسب شر خو شر دی اور اما خلق شر دیتا سو شر نه وي ځکه الله اورم پیدا کړ دی نو الله یخ هوام پیدا کړ دی پوښی کنه نو خلق شر نه دی فعل شر دی اصلا شو کنه نو مسلک د اهل سنت والجماعت شو بین شو لا قدر صح ولا جبر بس لا قدر صح ولا جبر نہ جبریت صحیح دی نہ قدریت صحیح دی بین ایک قدرت خلق نشتے نو قدرت کسب شتے وربک یخلق ما یشاء و یختار الا له الخلق والامر نو خالق یو الله دی یخلق او خالق یو الله دی ها جزاء بما كانوا یکسبون نو تیشو کنه دا د اهل سنت والجماعت مسلک شو او دا ډیر خده خودی کې یو خبره کوم بیا ته بین باندې یو نظیر پیش کوم چې یاد شراته اوس یاد دی خدا بیا رانه بل خبره پات نشي یو د خلق یو د کسب په مابین د خلق او کسب کې فرق پوجي کنه کسب ایجاد د فعل چې محتاج وی آله تا نه تا کسب وی
ایجاد د فعل چې غیر محتاج وي آله تا، ایجاد الفعل من غیر کسب الآلة دې ته خلق وي، ایجاد الفعل بکسب الآلة دې ته کسب وي. نو الله خالق دی، یعنی بلا اسباب هر شی پیدا کوي کنه. اذا قضى امرا فانما يقول له. نو خلق د شی چې دی ایجاد الشی من غیر توسط آلة، ایجاد الشی من غیر توسط آلة دې ته خلق وي. ایجاد الشی بتوسط الآلة دې ته سوی کسب وي. نو ته خو په کسب کار کوي کنه، کتاب جوړول شي نو په رینا ورته وي، ستن ورته وي وغیرہ وغیرہ کنه. لیکن الله چې سپیدا کین الله دې سيزونو ته محتاج نه دی. نو الله هر کار بلا اسباب دی، ستار کار بس سبب دی. نو خلق جدا دی او کسب جدا دی. خلق څه دی؟ ایجاد الفعل من غیر توسط آلة، اما کسب ایجاد الفعل بتوسط الآلة، او په دې کې فرق دی. نو انسان منګوي اهل سنت الجماعت مسلک شه بیان شه من وجه دیتا قدرت شته چا قدرت کسبی دی، اور دیتا قدرت نشته دی چا قدرت خلق دی. لکه علی صاحب رضی الله تعالی عنہ چاته پوسوک ودا څنګه چل دی چې د باز چیز دیته اختیار شته، باز نشته دی او کنه باز شته باز نشته. و دې سره ولاړ یو خپل برکه معتزله اوسو کنه ودا څنګه باز اختیار شته معتزله ودار څه اختیار شته ونشته یره د څه اختیار شته څه نشته. ونه انسان قدرت خلق او قدرت کسب دوار لري، نه لري کنه څه لري څه نه لري. نو دی ولاړو دلته درېګا نو دی ولاړو لکه داسې دی ولاړ دی. نو حضرت علی سے ورته دا یو پوښتنه تکا یو پوښتنه تکا پیو وګوره دا اختیار دی، دا اختیارو یو خپل اوچته کړه علی سے ورته یو اوچته کا په بل درېګا اوچته و دوار اوچته کا دوار نشي جوړول کې دې دوار اوچته کی نو زواله دا کارډلیکس په نام کوو نشي جوړول. نو حضرت علی صاحب چې دقه چل دی من وجه ول تعالی اختیار سته من وجه نشته. مثلا شو تا خیال ورته او قدریو کنه چې انسان د قدرت شته، قدرت خلقم شته کسب نه سشته کسب شته خلق نشته. الکه بيد الین او درول خودي والله کار دی، اسمان او درول کنه لاندې ستن نشته. او کته چې داسي نو دا دوه خپل چته کنه چته چته امام صاحب څخم چې داسې یو سره راغلی امام صاحب ورتوي به تقاری قران ویل شي وای صاد وای نغی صاد ګور صاد یو صاد وای غاد دغه مخرج د صاد جدا دی او مخرج د صاد جدا دی. د صاد مخرج جدا دی، د صاد مخرج ودا الک ودا دا صاد نه دی، دا په مخرج د صاد وای او صاد په مخرج د صاد وای. فبهت الذی الی اخره. پس خلاص شو. نو بعض زونه اختیار الله بنده لور کړي، بعض نه دی ور کړي. نو مسله ستا حل شوخه